ولس غواړي طالب او دا وطن غواړي طالب هر د یار غواړي طالب او هر یو تن غواړي طالب دا ولس غواړي طالب او دا وطن غواړي طالب هر د یار غواړي طالب او هر یو تن غواړي طالب ژړني دلته خوښوي کله مرګونه د بستر ژړني دلته خوښوي کله مرګونه د بستر دلته خړ سنگر کې ګرانه زنګ کدن غواړي طالب هر د یار غواړي طالب او هر یو تن غواړي طالب دا ولس غواړي طالب او دا وطن غواړي طالب هر د یار غواړي طالب او هر یو تن غواړي طالب د اشغال سیلۍ ځپلی دی هر څه غواړي سمون د اشغال سیلۍ ځپلی دی هر څه غواړي سمون بیا ګلاب غواړي طالب زمونږ بڼ غواړي طالب هر د یار غواړي طالب او هر یو تن غواړي طالب دا ولس غواړي طالب او دا وطن غواړي طالب هر د یار غواړي طالب او هر یو تن غواړي طالب هر دښته زرغونه غواړي د علیمار سټوډیو درنو لیدونکو همدا مهال موږ د لوګر ولایت له جهادي مسؤل سره ناست یو د لوګر ولایت د جهادي وضعیت په اړه به له مولوي محترم څخه واورو. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد د لوګر ولایت د جهادي وضعیت په اړه باندې نو داسې الحمدلله د لوګر ولایت مجاهدین ډېر منظم او ډېر شجاع او بهادر خلک دي الحمدلله ډېر مخلص مجاهدین دي په عموم کې د ټول ولایت په سطح باندې الحمدلله د هرې ساحې مجاهدینو د هرې ولسوالۍ مجاهدینو دښمن په یو قفس کې راایسار کړی ده انتهایی ډېرې ساحې د دښمن له شتون نه صفا کړي دي او سهار ټول د مجاهدینو لاس ته ورغلی دي دښمن په داسې یو محاصره حالت کې ده چې د هغوی شپه او ورځ د خپلو مراکزو نه د دوی وتل خو یو ځل ناشوني دي بلکې په هغه خپلو مراکزو په پوستو کې قرارګاهو کې هم د دوی هلته اوسېدل او هلته د دوی زندګي تېرول یا په شپه یا په ورځ باندې دا هم د ډېرو ستونزو سره مخ دي په هره ولسوالۍ کې چې دښمن وجود لري هغه ډېر یو محدوده ساحه ده د مرکز په شمول باندې هغه مرکز چې هلته مطلب ولایت مقام پکې موجوده یا د دښمن غټ قوت پکې موجوده او یا په څنګ کې هلته د خارجیان یو غټه غډه موجوده ده باوجود د دومره طاقت هم په مرکز کې هم زیاته ساحه د مجاهدینو په لاس کې ده صرف هغه مرکزیت او هغه د دیوالونو سر ته چې کوم دوی ناست هماغه دښمن ته ورپاتې دي ټول ته معلومه ده چې د ازرې ولسوالۍ د څو کاله نه را دې خواته دوی زمیني اکمال او زمیني رسیدګي هلته دوی نه لري بلکې هماغه هوایي احیانا کله کله په میاشت کې یو ځل او دغه خپل اکمال کوي نو هغه حالات بیا هغه داسې ټول میډیا ورباندې خبره ده او د میډیا له لارې نه تاسو چې د لوګر د وضعیت په اړه باندې ډېر څه اورېدلي دي هغه څه چې دښمن په خپل اعتراف کوي دا به د موږ له بیان نه ډېر ښه وي سیاست د دښمن اعتراف لري ستاسو تر واک لاندې د زیاتو سیمو په اړه مو وویل خو د دغې بریا تر څنګ ستاسو په ولایت کې تعلیمي بهیر د بیا رغونې بهیر د صحت بهیر مو څنګه روان ده لوګر ولایت په عموم کې دا د علم یو مرکز ده د پوهې مو مرکز بلل کېږي د پخوا نه هم که څه دلته د امریکایانو زور و ځواک او د ډاګۍ ادارې واک دلته هم موجود و بیا هم الحمدلله تعلیمي بهیر د مدارسو د مکاتبو په ډېر چټکۍ روان خو په دې وروستیو کې الحمدلله کومې ساحې چې د مجاهدینو په لاس کې دي او مفتوحه دي نو په هغې کې د تعلیمي سلسله هغه جوړه روانه ده او د ولس خلک د تعلیمي بخش نه که د مدارسو نه دي که د مکاتبو نه دي ډېر زیات خوشحاله دي اطمینان موږ ته نه لیدلی ده چې په مخکې وختونو کې دغه څه نه و لیدل سوي ډېر مشکلات یې لرله په اوس وخت کې الحمدلله هر ځای کې د تعلیمي بخش کې متعلمین او استادان او د دوی منصوبین په ډېر اطمینان باندې خپل تعلیمي سلسله په مخه باندې بیایي او په ډېره لوړه کچه باندې دا کار روان ده الحمدلله له عام ولس سره د مجاهدینو چلند په بېلابېلو امنیتي او حقوقي برخو کې څه ډول ده؟ الحمدلله مجاهدینو خو د عام ولس ته امن راوسته
هر سړی دا وایي او اقرار په خپله کوي. حتی بعضې خلک چې نظرونه مخالف هم دي د میډیاو نه د دښمن د تبلیغاتو نه متاثر دي، هغوی بیا هم وایي چې په کومه ساحه کې مجاهدین راغلي دي هلته د امارت نظام ده. نو هلته دوی دا وایي چې که موږ اوس د خپلې دروازې باندې نه کوو هم د موږ کور ته څوک څه نشي ویلی. که موږ خپل مال د ولارې په سر باندې کیدو نو بیا هم غذای کې څوک د موږ مال ته ګوتې نشي وړلی. او د موږ د ساحې د امن د طالبانو په راتللو سره دا پر امنه سوي دي او ډکې سوي دي. نو الحمدلله چې اسلامي امارت د مجاهدینو د عام ولس سره خواخوږي او همدردي دومره زیاته ده چې د ولس په خپله غېږه کې ځای ورکوي. که چېرې د مجاهدینو همدردي او خواخوږي نه وای ورسره نو ولس بیا چاته په غېږ کې ځای نه ورکاوه. لکه څنګه چې ګوډاګۍ ادارې نو هغوی د دې ملت سره ظلمونه وکړل، هغه نتیجه یې دا شوله چې ولس ترېنه بېزاره سو. الحمدلله دا دوی د ماتې سبب وګرځېده چې د ولس ترېنه بېزاره سو. په مقابل کې مجاهدین الحمدلله د خپل ولس خواخوږي دي او دا دومره 18 کاله چې دوی د قرباني ورکړي دي د دغه ولس د تحفظ او د ولس د خدمت په خاطر باندې ورکړي دي. د سار او د مال او د دوی د ابرو د ساتنې په خاطر باندې خپل ځانونه قربان کړي دي. نو ولې به د ولس سره همدردي او همغږي نه لري، هماهنګي به نه ورسره. په مقابل کې هغه د ولس د قرباني چې ورکړي دا د دې دپاره یو غټ ثبوت او دلیل ده چې دا مجاهدین د ولس سره ښه برخورد لري. نو دا خو په تجربه ثابته خبره ده. د مجاهدینو په څنګ کې ولس نه وي ولاړ، هلته کامیابي ناشونې ده. دا چې زموږ مجاهدین الحمدلله دومره ساحې فتح کړي دي او دښمن یې له دې ځای نه پسې اخیستې ده، نو دا د ولس همکاري او د ولس قرباني ده. عملا د مجاهدینو په څنګ کې دا خلک ولاړ دي او د مجاهدینو همکاري مالی او جاني په هر آن کې په هغه سختو حالاتو کې په اوس حالاتو کې خو ولس په سلو کې 100% د مجاهدینو تر شا ولاړ ده او د مجاهدینو د قرباني سبک نه دوی شاته سوي نه دي. الحمدلله دا ولس ټول د مجاهدینو همکار ده. مجاهدین غواړي په دې ساحه کې دوی ګوډاګی حکومت نه غواړي، ځکه د ګوډاګي حکومت نه هغه ناخوالې لیدلي دي چې دوی اوس هم دلته په مجلسونو کې تکراروي. د قدرمن شیخ صاحب امیر المؤمنین د عفو فرمان وروسته د هیواد په اکثره ولایتو کې د عسکرو جوپې تسلیم شولې. ستاسو په ولایت کې که راته ووایي دلته د تسلیمي لړۍ څنګه روانه ده؟ د شیخ صاحب د فرمان نه وروسته الحمدلله په ټول افغانستان کې د دښمن د ادارې د تسلیمۍ لړۍ ډېره په چټکۍ سره روانه ده، بالخصوص په لوګر ولایت کې. نو په دغه وروستیو کې الحمدلله په هره ولسوالۍ کې په درجنو کسان د ګوډاګۍ ادارې نه را جلا سوي دي. اسلامي امارت ته ورته تسلیمي ورکړې ده، امن یې ورکړې ده او اوس یو ازاده زندګي خپل بال بچ سره خپل اهل عیال سره تېروي. جناب والي صاحب، د مرکې په پای کې د لوګر ولایت عام ولس او مجاهدینو ته څه پیغام لرئ؟ څنګه مو چې 18 کاله د خپلو بچیانو د مجاهدینو د اسلامي امارت د افرادو د اشخاصو په څنګ کې ولاړ ویا او د امریکایانو د هغوی د غلامانو په مقابله کې مالي او جاني قرباني ورکړې ده. نو له دې نه وروسته هم دغه خپل مجاهدینو د خپل اسلامي امارت په څنګ کې تر هغه نه باید 2 چنده زیاتې سي او دا یې ورکړي دي. موږ شکر یې هم ادا کوو او همدارنګه مجاهدینو ته هم دا پیغام ده چې الحمدلله موږ تاسو جهاد د دې هدف په خاطر شروع کړی ده چې موږ د خپل ملت د سر او د مال او د هغوی د ابرو تحفظ او د هغوی حفاظت وکړو. په دې باندې موږ ډېر ځوانان قربان کړل، ډېر غټې هستي او اشخاص هم باندې قربان کړل، شهیدان سول باندې او عظیمه قرباني د موږ تاسو مخکینیو ملګرو شهیدانو ورکړې ده. په کار ده چې موږ په خپل ولس باندې اوس هم له دې نه وروسته د شفقت او د رحمت وزري وغواړو. هغوی دپاره ډېر د عزت او د وقار نه ډک برخورد له دوی سره وکړو. دوی په مشکلاتو کې موږ تاسو هر وخت دپاره رسیدګي وکړو، په خپل ځان باندې ډېر تکلیف تېر کړو څو چې موږ تاسو دغه ولس چې د 18 کاله د موږ تاسو تر څنګه پورې مالي او جاني قرباني ورکړې دي. کفارو لاس او د هغوی د غلامانو لاس ډېر اذیتونه تکلیفونه یې ګاللي دي، ډېر شهیدان یې ورکړي، زنانه ماشومانو شهیدان سوي دي، قرباني ورکړي دي. په کار ده چې د هغوی د زخمونو دپاره د هغوی د دردونو لپاره موږ تاسو مرهم وګرځېږو او هغوی ته یو داسې هوسا ژوند برابر کړو، داسې امنیت راولو چې هغوی په خپلو کورو کې ناست یو موږ ته دعاګانې وکړي، اسلامي امارت نه راضي شي او د اسلامي امارت تر څنګ پورې ودرېږي. زموږ مجاهدینو نه تکرارا دغه خواست ده چې په خپل ملت باندې، په خپل ولس باندې، په سپین ږیري په ځوان باندې ترحم وکړي، شفقت ورباندې وکړي، ځکه د ولس موږ تاسو سره ډېرې غټې قرباني کړي دي، باید موږ تاسو دې قرباني هېرې نه کړو.